او ظلم به نه کو. ګورې عزتمندو ظلم په بني اسرائیلو کې یوه کونډه زنانه وه. د هغه وخت یو پولیس والا د هغې کور ته ورغی. چې ورغی هغې کرې یو چرګه وه. هغه چرګه یې رونیوه. ابو کونډې ورته مینت زاري شروع کړه چې دا مه بوځه، زما واړه یتیمانان بچي دي او د دې په انډو زه د هغې خدمت کوم. ای ته بیا هم بوتله. چې بوتله دی او کله هغه چرګه حلالوله نو کتاب لیکي د هغه کس په مخ باندې بڼې راووتې. بیا د هغه وخت علماء ته به راهبان ویلي شو. راهب ته لاړ ورته ووایي هغه ورته ته اوس د الله په پکړ کې راغلی هغه زنانه چې تا نه بدل نی اخیستې هغې پورې ورته داسې خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. د دې وجې عزتمندو خپل نسبت هر وخت الله جل جلاله سره صفا ستره ساتل پکار دي. او موږ تاسو غیرت وکړو، د چا په جیب نظر وانه چو، د چا په دکان په بیلنس باندې موږ نظر وانه چو، په هغه الله نظر واچو چې کم الله بستونو د ابو اسمانونو درولی دي. هغه الله چې نن به د کائنات هر یو زی روح له خوراک ورکړي. رسول الله مبارک فرمایي که تاسو په الله پاک داسې توکل وکړو څنګه چې توکل حق دی نو تاسو به لکه د مارغانو په شان سار تشې ججورې پاسې ماښام ډکې ججورې څنګه چې هغه خپلو جالو ته دي دقسې به تاسو واپس کړي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. چا په الله پاک باندې توکل وکړو دا کافي. زموږ یو لوی هستي تېره شوې ده دلته درې څلور اقوالم هغه لګېدلي دي. امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکه دا مخامخ قول دی ہر کام میں حصول رضا الہی مطلوب ہونا چاہیے. ہر کار کې چې زموږ مقصد سي موږ نه الله راضي شي. د دې مشر دی مولانا حبیب الله صاحب سعودي ته تلو نو قانوني مسره خپل ډاکومنټس برابر نو او اقتصادي او فاینانشلی اومه وسنه کېده. نو یو نظر یې ومنه وی که الله پاک ما ته دلته کې مستقل سکونت نصیب کو نو زه به 1,25,000 طوافونه به زه کوم. سوچ کوه زه به 100,000 طوافونه کوم او چې څنګه دا ووی بس فورا شروع شو طوافونه طوافونه طوافونه. الله پاک هغه توفیق هم ولا ورکو او د سعودي حکومت په خپله اغله بندوبست کو چې ته به مستقل دلته پاتې کېږي او وظیفې ولا مقرر کړه. وی وظیفه نه قبلوم خو که د حرم په یو ګوټ کې ماته دلته ځای میلو شي ما دپاره به دا سعادتي الله جل جلاله اقه دی کې ورته فوتګي نصیب کړه. د عزتمند دنیا دا ټول د آخرت سمپلې دي مثالونه دي. هغه الله ته موږ ځان حواله کو هر څه شته دی. د دې وجې نه الله پاک په عبادت نبی علیہ السلام په اطاعت مخلوق موږ تاسو په خدمت باندې راضي کو. معاشره کې موږ صبر وکړو برداشت وکړو. عزتمندو الله پاک کو موږ صبر وکړو الله وی دستیم کو نعمت راشي موږ په د الله شکریا ادا کو الله باندې نعمت نورم راکړي. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا الله موږ ټولو نه راضي فحالم رحم وکړي د خپل محبوبیت زندګي نصیب کړي د ټول عالم هدایت نصیب کړي د ټول مسلمانانو جوړ پیار الفت مینه او محبت نصیب وګرځول کړي. د مسلمانانو خپل منځ کې دشمنۍ پریشانۍ طرفګانې ظاهري شکل کې حقیقت کې مسلمانان ټول رونه دي. خدای د هر چا پریشانۍ ختم کړي او د دې پریشانو کوم اسبابي باغی منګه مخکې وروستو نظر واچو د هغې نه ځان وساتو او خپل ځان ته هم خیر ورسو او وروستو نسلونو ته هم موږ عزتمندو هغه خیر ورسو. الله د نومې مسلمان پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي. زموږ د دې ملک په حال باندې رحم وکړي په دې ملک امن راولي سکون راولي مدرسې سونه ضروریات خدای ته پوره وګرځولي کړي. الله ټول مسلمانان الله پاک په خپل منځ کې الله شیر او شکر وګرځولي کې الله خپل منځ کې کینی بغضونه حسدونه ختم کې خدای په څه خوشحالېږي غم نصیب کې په څه خفه کېږي د هغې نه مه ساتئ. ځای په ځای فوتګۍ شوي دي د کلي کې بهر الله د ټولو مردګانو د اهل اسلام مغفرت نصیب کې.
هیڅ پته نشته عزتمندو څنګه هغې تېر هفته په دې ورځ جمدي وو بلکې پلار سره او زوی سره مونږ وګورو خپل منځ کې دا د خبرو نسبت جاري دی او لږ ساعت بعد دې وجې نه دې مجلس کې الله ته توبه وباسو الله ته رجوع کو الله دې صفا ستر خپل کورونو ته رخصت وګرځولي کي وصلی الله تبارک وتعالی علیه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.